حضرت زه به یو پوښتنه دغه کومه څنګه چې تاسو وختي په خپلو خبرو کې تذکره وکړه چې یاره که هغه اهل حدیث دي که هغه بریلوي حضرات دي چې کوم ښه فکر والا دي نو هغه زه خوښوم په دې وجه ما سره هم خلک مینه کوي خو دلته د عدم برداشت په دې معاشره کې عدم برداشت ډېر زیات شوی دی او د هغې وجه چې کوم دی دغه ده چې اکثر علماو باندې دغه ګوته خلک دغه ګوته نیسي چې یاره دوی وایي چې مونږ څنګه یو یا کومې فرقې سره مونږ تعلق ساتو دا ټول خلک دې زمونږ په شان شي یا دې زمونږ فرقه کې داخل شي نو په دغه وجه باندې یو انتشار پیدا شي اختلاف په کې پیدا شي په دغه حواله تاسو وایي صدیق جان تر ټولو مهمه خبره خدا د مسلکونه چې کم دي اوس ما تا ټول منلې ده کده امام احمد بن حنبل دي که حنبلیان دي شافعیان دي مالکیان دي دا ټول حق دي لیکن که بیا مال منظور پسې کوي بیا زه نه حق بلم کده په ما پسې منځ کوي زه نه حق بلم بیا زه ولاړ سم د بخاری او حدیث زور ته وایم د بخاری بل حدیث دی و ما ته وایي پس د حدیث کې زه کوشش دا کوم چې دا یو رقم ورزعی په کم هغه د موضوعي و درجه ته ورسوم یاره داسې مکوي پیغمبر علی صلوات و سلام مبارک بیک وک مطلب که رفع الیدین کړی دی بل ورځ بیا نه دی کړی چا یو سنت پالو کوي هغه مطلب ونیوي چا بل سنت وکي هیڅ په دې کې مشکل نشته دا څه معنا زه به تا نه برداشتوم که ته دا برداشتې چې زه د پلاني قوم یم ته د پلاني قوم یې نو زما قوم برداشتې نو دا ول نه برداشتې چې زه د یو مذهب یم د بل مذهب یم ته ما برداشتې چې زه مارکیټ دکان لرم تی نه لري دا برداشتې نو دا نور خبرې ول نه برداشتې تر ټولو لوی تاوان زموږ په وطن کې خاص کر پښتنو ته پارټي بازی وکي پارټي بازی دا شو وکي چې دا خلک را ولاړ سو دا خپل قائد هغه که د یوې پارټۍ دی د بلې پارټۍ دی د بلې پارټۍ دی د نبوت په درجې ته ورسوي که هغه ته چا مرداباد ووایي دی د مور د خور د میرمن د بچي ټول ورشکنځي تا زما قائد ته داسې په غلط نظر وکتل یاره ستا قائد خو ما ولیدی ګوره غیبت یې وکړي غلا یې وکړه پلانۍ یې وکړي پر دې ته سترګې پټوي هغه امام ابو یوسف صاحب فرمایي که چا د چا سره مینه راله بیا به هغه خبرې به کې راوباسي د شو چې هغه په ده کې نه وي که چا له چا نفرت وسلو بیا به دومره بدې خبرې په کې راوباسي هغه په ده کې نه وي نو موږ د خپلې پارټۍ بازۍ ډېر تباه کړو ته ستا خپله پارټۍ ده زما خپله پارټۍ ده ستا خپل مفاد دي زما خپل مفاد دي نو ما ته به جنګ سره کوو زموږ پخوا یو سړی و هغه ویلې ول یوه پارټۍ تقي عثماني صاحب ودرئ چې هغه د پارټۍ نه ده بل طرف ته خنزیر ودرېږي پارټۍ والا انتخاب کې وایي زه په خنزیر ته ووټ ورکوم تقي عثماني صاحب ته ووټ نه ورکوم یعنی دا اوس ته پیغام چا ته ورکوې ته اسلام تر پښو لاندې کوې ته هغه بلې پارټۍ ته پیغور ورکوې که د خپلې پارټۍ دپاره ته ځان دومره مطلب محترم کوې دا کېدلی سي یاره په لیمټ کې به سره واوسېږو بابا ته د بابا درجه ورکول دا ضروري ده که بابا ته د زوی درجه ورکوې و زوی ته د بابا درجه ورکوې دا د قیامت ډېره لویه علامه ده او دا ډېر لوی مشکل دی لویه پریشاني ده ته مسلمان زه هم مسلمان زما پارټۍ دا ده ستا پارټۍ زما کوڅه روډ یو دی ستا بل دی نو به زه ټول عمر ستا پر روډ بد وایم ستا پر سړک کوڅه بد وایم نه داسې خبره نه ده تا ته خپل ژوند محترم دی ما ته خپل ژوند محترم دی ما ته په دې کې فکر دی چې زه دلته ګټه وینم ته هلته ګټه وینې پریشاني به نه کوو ما تا سره ورونه یو په هره حواله بیا د هغه کسان دي په جنازه کې هم په واده کې هم په فاتحه کې هم په غم کې هم په شادي کې هم سره ملګري ولې یاره نو تا خو ما ته وایي چې ته زما دښمن ته په پلانۍ پارټۍ کې ته په خپله پارټۍ کې زه په خپله کې دښمني به نه سره کوو ها یو داسې کار دی چې هغه د اسلام تر چوکاټ وتلی دی ښکاره او کفر بواحد چې کوم بلل کېږي هغه ته رسېدلی دی هغه به خامخا بیا موږ انکار هم کوو نفرت هم کوو اظهار به هم کوو او اقرار به هم کوو بس په دې کې نورې نشته صحیح